د ډیورنډ په اړه د پاکستان تازه اعلان ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. رانا ثناءالله وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پي غړي د ډیورنډ کرښې څخه نورو سیمو ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو حکومت ورته په یو وړاندیز کې سپارلې چې له مخې به د تحریک طالبان پاکستان وسلوال غړي د ډیورنډ د کرښې له نږدې سیمو څخه د افغانستان په دننه کې لرو پرتو سیمو ته واستول شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې سره په مرکه کې د دې وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غړو د لاسرسي مخنیوي ښودلی دی. رانا ثناءالله ویلي چې د طالبانو حکومت ورته د سرحدي سیمو څخه د افغانستان لري پرتو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غړو د استولو د وړاندیز 2 میاشتې مخکې سپارلی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغو څرګندونو ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ سره په خبرو کې د دې وړاندیز په اړه بې خبري ښودلې ده. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر د تیرې مۍ میاشتې په 25مه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي وه چې د طالبانو مشر ورته هدایت کړی چې هغه هیوادونه چې د خپلو اتباعو سره په خپلو هیوادونو کې ستونزې لري دغسې کسان د افغانستان سره د دغسې هیوادونو سرحدونو څخه شاته شي. مولوي عبدالکبیر ویل د امیرالمؤمنین طالبانو مشر لخوا کلک هدایت داده چې په ځینو سرحداتو کې هغه ملکونه چې مشکلات له خپلو خلکو سره لري هغه سرحدونه موږ باید داسې کړو چې هغه خلک شاته کړو، سرحدونه کنټرول وي چې زموږ لخوا چاته ضرر نه وي. مولوي عبدالکبیر ویلي و چې حکومت یې د دوحې تړون ته ژمن دی او زیاته کړې وه چې هیڅوک دا نشي ثابتولی چې د طالبانو د حکومت په اجازه باندې یو څوک یا پاکستان ته تللی وي، عملیات یې کړي وي، یا چین ته یا تاجکستان ته یا ازبکستان ته تللی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي تیره میاشت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې پکار ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. رانا ثناءالله د طالبانو د حکومت د دې وړاندیز په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د سولې د خبرو د ناکامېدو وروسته د پاکستان په ځینو سیمو کې د شو وسلوالو بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دغه هیواد او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې میشت دي او چې کله هغوی د سرحد څخه لرې سیمو ته واستول شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي سیمو ته به د وسلوالو لاسرسی محدود شي. رانا ثناءالله د دې وړاندیز د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي چې دا وسلوال به د افغانستان کومو سیمو ته واستول شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویل د طالبانو حکومت ویلي دي چې دا حکومت د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ملاتړ نه کوي.